په رسنیز متن کې یا رسنیزه ژبه کې تر ټولو مهمه مسله چې موږ ډېر ورسره مخ یو هغه د ژباړې اغېز دی. مثلا په نورو ژبو کې خبره دا وي چې یوې کلمې ته به ځانګړې کلمه نه لري، دوی دې لپاره چې مشخصه کړي نو یو بل شی به ورسره اضافه کوي لکه مضاف الیه یا ستاینوم. خو پښتو کې چې ورته اړتیا نشته نو موږ باید مضاف الیه یا ستاینوم لرې کړو. زه به تاسو ته د مثال په ډول د شاتو مچۍ ووایم یا د ګبینو مچۍ چې دا پښتو کې کاریږي. دا د فارسي ژبې اغېز دی، زنبور اصل چې دوی ورته وایي. دوی ما چې څومره سوچ کړی زنبور هم غومبسو ته وایي هم مچیو ته وایي. نو پښتو کې چې دا متن ژباړي بیا دې په ځای چې مچۍ وایي دوی ورته د شاتو مچۍ وایي. خو پښتو کې موږ مچیو ته ګوره درې نومونه لرو. یو مچۍ دی، دویم غلوځ چې دا منځنۍ پښتونخوا یا منګلو او رګزوی سیمه کې ورته وایي، او دریم مچکۍ دی. مچکۍ بیا هغه وړو مچیو ته وایي غرنۍ. نو موږ چې نوم ورته لرو مشخص، نو بیا ولې ورته د شاتو مچۍ ووایو؟ ځکه مچۍ خو کوي شات یا ګبین، او د شاتو په ځای هم کوشش دا وکړئ چې ګبین وکاروئ. پښتو متل دی وایي یږه مړه سوه ګبین تر وسو، یا یوه شاعر وایي زړه چې مین شي نه په تور او نه په سپین دی، یار مې داسې خوږ لکه ګبین دی. نو د مچۍ داسې وي. او موږ چې د غومبسو ته بیا شپږو ډوله نومونه هم لرو، لکه غومبسې، غومبسان، ډزاغومبر، بمبرې. دا څلور اوس زما ذهن ته راغله، خو ما یو وخت یوه لیکنه کړې وه هغه کې مې یو شپږ اته ډوله نومونه ورته لیکلي وو. لیکلي مې نه وو، یعنې وو ما لیکلي وو. همدا ډول موږ پښتو کې پټلۍ لرو، ښه مشهوره هم ده، خو د فارسي له اغېز نه خط راهن په اغېز سره پښتانه خبریالان څه لیکي؟ د اورګاډي پټلۍ. نو پټلۍ خو وي د اورګاډي، دا داسې معنا ده لکه ته چې ولیکې چې د الوتکو هوایي ډګر. هوایي ډګر خو وي د الوتکو لپاره، د بل شي لپاره نه وي. نو پټلۍ ورته بس ده، اورګاډی ورنه کم کړی. مچیو خو بحث وکړه، دا د بېلګې لکه د اورګاډي پټلۍ پر ځای پټلۍ، د شاتو یا ګبینو مچۍ پر ځای مچۍ، د چارو کارپوهان پر ځای کارپوهان، وسله وهل جنګیالي پر ځای وسلوال، وسلوال کسان پر ځای وسلوال، نن ورځ پر ځای نن، پرون ورځ پر ځای پرون، بیا ځل پر ځای بیا، یا بیا ځلیم ځینې وایي، له بدو بتر پر ځای بتر. خوږو ملګرو، هیله ده له دې درسونو تاسو څه زده کړي وي. که څه نظر، مشوره او نیوکه لرئ راسره شریکه کړئ. په راتلونکي کې بحث پر دې کوو چې خبري جمله څنګه لیکو، یا د خبري جملې نورې ځانګړنې څه دي.